السلام علیکم افغان ویب ډیزاینرانو. لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلي وو چې HTML چې دا ډېر اسانه ده، ځکه اسانه ده چې دا پروګرام لنګویج نه ده. دا چې دا شرطونه نه لري، کیس سنسیټیو نه ده. خو څرنګه کولی شو چې دا زده کړو؟ د دې زده کړول ډېر اسانه دي، فقط دوه شرطونه لري. یو دا چې تاسو باید کوم ټګونه او شیان چې دي هغه هم له سترګو څخه تېر شي، یو وار یې حداقل وګورئ. دوهم دا چې د W3 School ویبسایټ باید تاسو ولرئ آفلاین شکل باندې، چې تاسو وکولی شئ د هغې څخه مرسته وغواړئ. که کوم ټګ له ذهن څخه وتلی وي چې فقط ورشئ یو وار کتنه ته وکړئ، نو تاسو ته به بېرته ذهن ته درځي. ملګرو راځو نوټ پلس پلس ته رایټ کلیک پې کوو. په دې صفحه باندې چې موږ مخکې جوړه کړې وه رایټ کلیک پې کوو، اوپن ویت نوټ پلس پلس. کومه ډیټا هم چې ورکړې وه په باډي کې دا کلیر کوو. وروسته له دا نه موږ ویلي وو دوستانو چې په HTML کې ډاک ټایپ یو ځل لیکل کېږي، د صفحې په سر کې یو ځل فقط ډکلیر کېږي. ټایټل لرو افغان ویبسایټ، کرکټر سیټ د UTF-8 ده او نور همدغه د HTML سټرکچر ده. ملګرو د HTML سټایل وایو چې څنګه کولی شو په HTML کې موږ سټایل ورکوو. دغه موضوع چې دا د CSS په واسطه باندې موږ سټایل ورکوو. وروسته له خیره چې CSS ته ولاړلو په هغې کې به هر څه پکې ووایو. اوس فقط اشاره ورته کوو. ټګ لرو په نوم دی P. مثال ورکوم I love وردک and کندوز یونیورسټي. دا زمونږ مثال شو. راځو دوستانو دا سیف کوو او رن کوو. وګورئ ملګرو موږ ته به په دې شکل باندې وښیي. اوس غواړو موږ دې ته سټایل ورکړو. زوم کوم چې تر څو تاسو ښه ووینئ. I love وردګ او کندوز یونیورسټي سټایل ورکوم. د HTML په ټګونو کې همیشه پراپرټي یا اټریبیوټونه په سټارټ ټګ کې لیکل. فاصله ورکوو د ټګ د نوم نه او همچنان ورته لیکو سټایل مساوي ده په کلر ورکوم دې ته دوې نقطې کلر زه دې ته ورکوم اورنج. ډبل کوټیشن بندوم سیف کوم او راځو ګورو. کلر یې واخیستلو ملګرو. اوس وروسته له دې نه بکګراوند کلر ورکوو. فقط تاسو به ورته ولیکئ چې بکګراوند داش کلر دوې نقطې همچنان سر په سر بکګراوند کلر ورکوو ګرې. کنټرول S او ریفرش. په دې شکل به موږ ته وښودلی شي دوستانو. راځو معمولي خپل سایز تیرولو کنټرول 0. په دې شکل به موږ ته ښودلی کېږي. غواړو د دې سایز لوی کړو. همچنان د سیمي کالن نه وروسته به تاسو فاصله ورکړئ. که فاصله ور هم نه کړئ فرق نه کوي، خو مهمه پکې سیمي کالن ده. وروسته له دونه به ملګرو ورله ورکړئ چې فونټ داش سایز. دغې فونټ ته دې موږ ته سایز تعین شي. مثلا زه 400 پکسله سایز ورکوم چې ډېر لوی سایز ده. سیف کوئ او همچنان ریفرش کوئ. وګورئ ملګرو موږ ته به 400 پکسله سایز په دې شکل باندې راته وښیي. I love وردګ and کندوز یونیورسټي سایز هم د دې په شکل باندې ورکولی شي. زه اوس 1 سایز ورکوم چې 1 سایز بس ده. سایز یې نه لرې کوو. سیف کوئ چې په دې شکل باندې موږ ته وښودلی شي ملګرو. اوس راځو د دې ډایرکشن او انلاین معلوموو چې موږ ته باید په سنټر کې وښودلی شي. ورته لیکو چې ټیکسټ داش الاین ALIGN الاین دوې نقطې سر په سر موږ ته وښیه. په کوم ځای کې؟ په سنټر کې موږ ته وښیه. دا به سیف کړئ او را به شئ ریفرش وکړئ. وګورئ ملګرو دا موږ ته په دې سیکشن کې ښیي. اوس په دې سیکشن کې موږ ته ښیي او کولی شئ چې همچنان دا په ښي طرف باندې وښیه. ټیکسټ الاین یې رایټ کړئ، تاسو ته په ښي طرف کې وښیي. په دې سیکشن کې اوس تاسو ته ښیي. ملګرو په دې باندې تاسو پریکټیس وکوئ. دا د CSS سټایل و چې وروسته بالاخره په CSS کې دا موږ ښه په تفصیل سره وایو. اوس هم فقط اشاره ورته وکوله. وروسته له دونه د HTML د ټګونو په باره کې خبرې کوو. لکه موږ ویلي وو چې په HTML کې بکګراوند کلر موږ ورکولی شو خپله باډي ته. ټګ د باډي ته به راشئ، واخونه فاصله به ورکړئ، ورته ولیکئ چې BG کالر.
دغه بیجی کالر چې ده مساوي ده په ډبل کوټیشن. په دې کې به یو رنګ تاسو ورکړئ. لکه زه رنګ ورکومه لایټ بلو. لایټ بلو کالر مې ورکړو. ملګرو تاسو په یاد ولرئ چې دغه بیجی کالر اټریبیوټ چې ده تاسو په پاراګراف او اچیا او ټګونو ته نشئ ورکولی. وګوره زمونږ د ویب پیج کالر چینج شو. او همچنان تاسو کولی شئ چې د RGB په واسطه باندې هم ورکړئ. RGB کالر موږ څنګه ورکوو؟ په دې ځای کې موږ ورته لیکو چې RGB ریډ ګرین بلو د دې څخه مخفف شوی ده. وروسته دلته نه ورته لیکو د صفر نه تاسو ولیو ورته لیکلی شئ تر 255 پورې. زه اوس 123 کاما 233 کاما 190 او همچنان بندوو. راځو دا سیف کوو او ګورو چې موږ ته به کوم کالر اخیستی وي. موږ ته به بلاک کالر تقریبا بلاک کالر به موږ ته اخیستی وي خپلې صفحې. په دې شکل باندې هم تاسو کولی شئ چې بکګراوند کالر ورکړئ. ملګرو که مو چېرته زده شوي نه وي دا د CSS کوډینګ ده. په CSS کې به انشاءالله تاسو په تفصیل سره ووایه او زده کړئ. هېڅ تشویش مه کوئ، دا د CSS کوډونه دي. ټاګ لرو په نامه د خپله سنټر. دا ټاګ چې ده دا تاسو ته هر ټکسټ چې پکې ولیکئ هغه به تاسو ته په سنټر کې ښیي. خپله د سنټر د نوم نه پیدا شوی ده سنټر. وګورئ ملګرو تاسو ته به ټکسټ په سنټر کې وښیي. نو ټاګ د سنټر د دې لپاره استفاده کېږي. وروسته له دې نه یو ټاګ لرو په نوم د فونټ. دا هم یو ټاګ ده. پکې لیکمه هوست افغانستان /د فونټ. دا ټاګ به موږ ته په دې شکل باندې وښودلی شي سیف هوست افغانستان. کولی شئ چې دې ته همچنان کالر چینج کړئ. فقط دې ته به ولیکئ چې کالر equal to tomato. ټوماټو کالر یې واخیستو. همچنان تاسو کولی شئ چې دې ته سایز هم سیټ کړئ. ورته لیکمه چې د دې سایز موږ ته د 10 نه پلاس وښیه. سیف ریفریش. وګوره ملګرو د 10 نه موږ ته پلاس وښودلی. او همدې ته زه فیس ورکومه په نوم د امپاکټ. ډبل کوټیشن نه وروسته فیس مساوي ده په نوم د امپاکټ. سیف کومه. راځو آوټپوټ یې ګورو. په دې شکل به موږ ته وښودلی شي. ملګرو دا د فونټ په نوم باندې ټاګ و.